السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د دې چینل تعبیر خواب لقماني د جوړېدو هغه اهداف بیانوم او داسې زه چیرته وم مخکې او اوس چیرته یم او په دې ورځو کې دا زما واتساپ نمبر هم تبدیل شوی ده. نو د تعبیر خواب لقماني چینل دا د خوبونو تعبیر لپاره ما جوړ کړی و تقریبا 4 کاله مخکې او بیا اول کال کې مالک فعالیت کاوه، بیا مې فعالیت یو 2-3 کاله ما مصروفیاتو په وجه باندې فعالیت ما نه پاتې شو. د یو شاګرد مې و هلته هغه بیا همکاري وکړه ما سره او چینل لپاره لږ کار یې وکړ او چینل بیرته یو ځای ته ورسېد. هغه نه وروسته بیا زه لږ تشویق شوم، څه ومې کتل ستاسو کتونکي او لیدونکي تاسو دلچسپي ښیئ او د کوزي پښتونخوا او بره پښتونخوا زما تقریبا نیم لیدونکي او کتونکي دي، یعنې د پاکستان پېښور او دلته افغانستان او همدارنګه یو څو فیصده په خارج کې زموږ افغانان وروڼه دي دري زبان یا پښتانه. نو بیا ما بیرته توجه پې زیات کړه چینل ته او یو څه وخت ښه فعال وم پکې، لږ توجه مې وکړه کم عنوانونه څه ورکول کیږي او د وختونه مې ورته تعیین کړه چې په دغه وختونو کې تاسو ځکه کوم وختونو کې اکثر به وئ نو ما به کوشش کوم چې هماغه وختونو کې زما ویډیو آماده وي، خو بیا هم د مصروفیاتو په وجه باندې نو ما نشو کولی، کله کله به ما نه ویډیو شاته کېده او مخکې کېده او بیا ورونه بیا به منتظر ول او په واتساپ کې به ما ورسره وعده کېښوده چې بیګا ته انشاءالله ویډیو راځي، خو هغه بیا به ویډیو جوړ نه و یا به انټرنټ ضعیف و، اپلود به نه و پوره شوی، تګتګیانې پکې راته نو په هغه وجه باندې بیرته ورو ورو زما فعالیت او ستاسو د فعالیت څه کم توجه مو او تاسو رضایت و زه فکر کوم کم شوی و په دې اخرو کې، خصوصا د وړوکي اختر نه بعد د روژې د میاشتې نه بعد زما ویډیوګانې لږ کم شو، ګرمي په وجه باندې، مشکلاتو په وجه باندې. نو زموږ د راتګ مسله هم وه، زه مهاجر وم پاکستان کې او اوس الحمدلله خپل ملک ته راغلی یم افغانستان ته. نو بله خبره پکې بیا پیدا شو چې واتساپ نمبر مې تغییر شو، هلته د واتساپ نمبر د پاکستان نمبر و، جاز نمبر و 0315 495 نو دلته هم چې راغلم تقریبا یو 3 هفتې بعد دا نمبر وساتله او بیا وروسته د یو څو ورځې کېږي زما دا نمبر تبدیل که او د افغانستان نمبر مې چینج نمبر چې واتساپ کې یو آپشن ده تبدیل د نمبر، هغه له لارې نه ما نمبر تبدیل که 093 22 11 دا زما نوی نمبر ده د واتساپ. او تاسو ته مې خبر هم درکړه د واتساپ په ذریعه باندې چې کله ما نمبر تبدیلاوه نو واتساپ ما ته ویلي چې ستاسو څومره کتونکي دي لیدونکي تا سره فعالیت لري په دې واتساپ کې نو هغو ته موږ مسیج لیږو دا نمبر تبدیل شوی ده. نو تاسو اوس مطمئن اوسئ چې نمبر مې تبدیل شوی او یو خبره ده ټول هماغه چینل ده، هماغه واتساپ ده، هماغه خوبونه تعبیر کیږي. نو ما دا خبره ځکه ضروري وګڼله چې تاسو را یاد کړم چې زما دا څو ورځې کېږي چې کله ما نمبر تبدیل کړی ده نو ځینې وروڼه هغوی لکه زنګ وهي ما ته کوشش کوي په بعض خاصو کې چې زه څوک یم اعتماد یې نه راځي یا پوه شوي نه دي په دې واتساپ نه پوهېږي چې دا چینج نمبر یا تبدیل د نمبر شوی ده، هغوی دغه مسیج ته نه دي متوجه شوي. نو په همدې وجه باندې دا څو ورځې خوبونه نه راځي، دومره ډېر لږ لږ راځي. نو الله دې وکړي ستاسو هڅه کوم اعتماد ده هغه اعتماد هم انشاءالله به زه کوشش کوم چې ستاسو اعتماد زه وساتم. تاسو ته کوم خیر زما مخکې رسېده چې د پاکستان کې وم پېښور کې وم هغه خیر به اوس هم انشاءالله تاسو ته رسیږي. اوس افغانستان کابل کې یم نو دلته لږ شرایط لږ سخت دي ځکه نت هم دلته ضعیف ده او قیمت هم ده، بیا هم کوشش کوم زه د خپله دغه تاسو سره زه وساتم. اکثر وخت چې کوم خوبونه تکراري وي نو زه تاسو ته لینک لیږم کوم خوبونو تعبیرونه څه شته په چینل کې دغه باره کې ما پوره معلومات تشریح کړی ده، ویډیو شته نو هغه لینکونه تاسو ته لیږم. بیا ځینې زما لیدونکي او کتونکي په افغانستان کې چې اوسېږي هغوی وایي چې موږ وسه نه لرو چې یوټیوب کې دا ویډیو وګورو ځکه دلته نت څه د انټرنټ قیمت ده. په همدې وجه باندې بیا څوک دا عذر ماته پیش کړي نو زه کوشش کوم چې په واتساپ کې لږ خبره ورته وکړم او هغه خپل د خوب نه لږ مطمئن کړم. نو اوس انشاءالله
دلته به خپل فعالیت جاري ساتم خو تاسو به زما تایید کوئ او کوشش به کوئ چې دا زما چینل خپل ملګرو سره شریک کړئ ګروپونو کې ستاسو کوم ګروپونه کې مفید ګروپونه دینی ګروپونه او د خلکو سره روابط لري دغه له لارې نه کولی شئ دا چینل تاسو هغو سره شریک کړئ او بل انشاءالله بله خبره چې تاسو ته ووایم هغه دا ده چې کوشش کوم چې فیسبوک کې هم زه فعالیت وکړم ځکه فیسبوک او واتساپ اکثرا په دې شبکو کې یو ځای هغه فری کېږي یا مفت کېږي او هسې کوم ډیټا یا ام بي اخیستل کېږي نو دواړو ته بیا کار کوي خو یوټیوب چې دغه جدا ده هغه بیا مصارف به زیات دي نو په دې وجه باندې زه انشاءالله کوشش کوم چې کوم پیج ته زما فیسبوک پیج ده هغه کې تقریبا 11,000 فالوورز دي نو کوشش کوم چې هغه زه بیرته ژوندی کړم دا ویډیوګانې هلته هم زه نشر کړم خو دومره خبره ده چې هلته هغه د کم شرایط د هغوی ده هغه شرایط ما پوره کړی ده د ویډیوګانو لحاظه او د فعالیت لحاظه هلته هم یو ترتیب غواړي چې هلته زه ثبت نام وکړم فیسبوک کې او هلته هغه شرایط چې کوم شرایطو باندې بیا ماته چې کوم مصرف زما کېږي چې هغه په مقابل کې ماته بیا شی راشي چې زه هغه مصارف زه برداشت کړی شم نو هغه انشاءالله فعالوم دغه نه وروسته انشاءالله بیا فیسبوک کې هم زه خپل فعالیت زیاتوم ځکه اکثر خلک فیسبوک کې وي خو د یوټیوب او د فیسبوک بیا لږ فرق شته چې فیسبوک څه ده دا نو عام خلک پکې دی او به هر څوک خبرېږي ستانه هر څوک ګوري تاسو شی کتلی ده او شی ګوري په دې وجه باندې ما یوټیوب انتخاب کړی ده نو انشاءالله کوشش کوم چې هلته هم فعالیت شروع کړم نو تاسو خپل ماته ووایئ چې کوم یو ښه راځي په داسې شکل باندې ځکه زما هم مجبوریت ده چې زه دا کار کوم نو مجبور یم چې نور کارونه به زه پرېږدم او چې دې کې ماته عاید نه وي نو د دې مصارف هم زه نشم پوره کولی او وخت هم ورته نشم ورکولی نو زما یو مجبوریت ده چې زه باید فعالیت وکړم په داسې شکل باندې یو آمد ماته وي چې هغه مصارف د دې انټرنټ څه دلته ډېر زیات هغه پوره شي او زما څه کوم ژوند او روزګار ده چې هغه روان شي بغیر له هغه نه بیا کېدای شي بیا سکته کې پکې راشي زه رسیدګي تاسو ته ونه شم کړی خو زما هماغه مخکینی عادت به وي انشاءالله چې زه سهار لمونځ نه مخکې سهار لمونځ نه بعد دغه وخت کې زه همیشه انشاءالله به زه آنلاین یم دې وخت کې خوب تعبیروم او همدغه وخت د خوب تعبیرولو لپاره مناسب هم ده نبي علیه السلام هم دا کار کوو هر سهار د لمونځ نه پس نبي علیه السلام جومات کې چې کله لمونځ یې کاوه صحابو ته یې مخ ګرځوه بیا به یې غږ کاوه هل من مبشرات آیا څه خوشخبري شته څه زیری شته نو بیا به صحابه پوښتنه کوي دا مبشرات څه دي نبي علیه السلام بیا ویلي څه خوب ده ښه خوب ده چې تاسو خپله وګورئ یا یو بل مسلمان ستاسو په حق کې وګوري ځکه دا د وحی د باقیاتو څخه دی وحی د مشابه شی ده او وحی د همدې خوب نه شروع کیږي نو دا کوم خوبونه چې د الله لخوا وي خوبونه ټول د الله لخوا نه وي د نفس لخوا هم وي د شیطان لخوا هم وي نو کوم خوبونه چې د الله تعالی لخوا وي هغه ملک مقرر وي هغه خوبونه انسان ته تلقین کیږي القا کیږي او د انسان هغه روح چې د شپې موږ ویده کیږو هغه څه به راځي هغه اخذ کوي او بیا سبا ته زموږ ذهن حافظې ته انتقالیږي بیا زموږ په یاد پاتې کیږي نو د ټولو باره کې زما ویډیوګانې شته چې ولې موږ خوبونه ګورو ولې ډېر خوبونه ګورو ولې خوبونه موږ نه هېرېږي او خوبونو کې ولې موږ ډارېږو او کوم خوبونه تعبیر کیږي د دې ټولو باره کې ویډیوګانې شته او تاسو چینل کې ولټوئ اول خپل خوب هم چې ولیدئ اول چینل کې ولټوئ نو اوس زما همدغه نمبر ده انشاءالله په همدې نمبر به تاسو ما سره رابطه ساتئ 039 اویا درویشت 11 زه کوم زموږ لیدونکي او کتونکي دي په کوزه پښتونخوا کې پېښور او په نور ټول پاکستان کې یا بهر زموږ پښتانه ورونه دي که هغه کوزې پښتونخوا سره تعلق لري یا د بره پښتونخوا افغانستان سره نو تاسو په همدغه نمبر باندې ما سره رابطه کولی شئ واتساپ به فعال وي همیشه خو زنګ به نه وهئ وایس به کوئ مسیج به کوئ او یا به لیکئ خپل خوب پوره به لیکئ د وخت خوب بیانوئ او اول او آخر د خوب تشریح کوئ ماته واضح کوئ به په دا دومره وخت کې چې زما دا چینل چلولی ده نو څه مشکلاتو سره هم مخ وم وسایل مې کم و کمره زما عادي موبایل ده لپټاپ نشته یعنې په دې موبایل باندې زه ټول کارونه کوم او د مایک مشکل به وي تاسو کیدای شي ځینې ورونه وایي چې اواز صحیح نه واضح نه صفا نه اوچت نه نو دې یو څو ویډیوګانو اخري ویډیوګانو کې ما کوشش کړی چې اواز زه د ایډیټ په وخت کې لږ جګ کړمه تاسو ماته ووایئ چې دا اواز همداسې صحیح ده که نور هم جګ کړم که همدغه اندازه کې صحیح ده
او الحمدلله د خلکو اعتماد هغه شته، اوس هم اعتماد شته، زنانه مردانه او علما مشران ځوانان اکثر خلک زما سره رابطه کوي. نو ماته یوټیوب کې هلته ټول شیان ښیي چې څوک کوم ملک نه ډېر خلک دي، کوم کلونو والا خلک دي، څو کلان زیات دي او په کوم وختونو کې تاسو ګورئ. نو الحمدلله چې ده هغه ډېر خلک چې هغوی تقریبا د 25 نه 15 40 دغه عمرونو کې اکثر خلک مشکلات لري، د ژوند نوی ژوند شروع کړی وي، شریک ژوند او د واده نه وروسته مشکلات او مسایل، د واده نه مخکې کوژدن وخت کې دغه وختونو کې اکثر خلک استخاره کوي. دا ټول ستاسو ما سره رابطه کوي، اعتماد سره کېږي دا، او زه هم احساس د مسؤلیت کوم او کوشش کوم ستاسو ته کوم اعتماد چې تاسو دا هغه زه وساتم. نو زه اوس تاسو نه سوال کوم، ستاسو زما د دې طریقې نه، د خوبونو تعبیر نه، دې نه راضي یاستئ که نه، او څه اعتراضونه لرئ په ما باندې؟ اول کې دا اعتراضونه وو چې ما به دا ویډیوز کله جوړوله نو دا خوبونه ما ځان سره یادداشت کاوه، نه لیکل مې نه، نو ما د هر چا اواز هغه به مې نشراوه په ویډیو کې مې هغه اواز پرېښودم، هغه وخت مې خوب اورېده بیا مې تعبیروه. بیا ځینو زنانه هغوی شکایت وکړ چې موږ اوازونه باید یوټیوب ته رانشي، نو ما هغه بیا بند کړه، مکمل مې بند کړ. او بیا وروسته مې کوشش کاوه چې خوب زه تعبیر کړم او همداسې ولیکم یې ټول، دا هم ماته ډېر سخت و. نو اوس کوشش کوم چې خوب مهم ځایونه یې زه ځان سره نوټ کړم، او که وخت وي نو خوب مکمل ځان سره لیکم. ډېر سخت ده د یو ویډیو جوړول او هغه بیا نشر ته آماده کول، دغسې کوم زیاتې او کمې وي هغه قطع کول، دې باندې ډېر څو ساعتونه په یو ویډیو باندې لګېږي تر څو هغه آماده کېږي، بیا هغه اپلود یې کله کله داسې کېږي. دلته ما یو ویډیو اپلود کړی نو یو ورځ مې مازدیګر کې اپلود ته ورکړم، ماښام سبا وخته پورې دا اپلود شوی نه و، دومره ضعیف و نت، سبا وخته پورې دا ځوان او پوره شوی نه و. بیا نه پوهېږم کوم ځای ته زه لاړم، هلته وای فای و، نو هلته ما بیا اپلود کړ. نو تاسو کوم وړاندیزونه لرئ ماته په کوم طریقه باندې ښه راځي نو هغه ټول ماته ووایئ. اکثر خلک وایي، اکثر تاسو کتونکي زما لیدونکي هغوی وایي چې واتساپ لارې نه موږ ته خوب تعبیر کړه په خصوصي کې، او اکثر دا تشویش زموږ اواز څوک وانه اوري، زنانه وي، او اکثر ته دا تشویش وي چې موږ څه ونه پېژني څوک دا خوب ما کتلی ده. نو ښه دا ده ستاسو خپل خوب بل چاته مه وایئ بیخي، چې بیا وروسته تا سره تشویش پیدا کېږي چې دا خوب که څوک وګوري او دا تعبیر واوري. نو ښه دا ده چې خپل خوب تاسو چاته ونه وایئ. خپل خوب سنت طریقه همدغه ده چې ته به هر چاته نه وایې، په مجلس کې به یې نه وایې، هر چاته به نه وایې. خپل خوب به ته یو راز په شکل باندې، هر خوب چې ده دا یو راز وي د الله او د بنده په منځ کې، دا یو شرعي حکم حاجت، یو شرعي حجت نه وي چې ته چاته وایې چې ولا داسې مه کوه ځکه ما خوب کتلی، داسې وکړه ما خوب کتلی. دا هېڅوک هم نشي کولی ځکه شرعي دلیل نشي کېدی. دا خوب یو شخصي شی ده ستا او د الله په منځ کې، نو همداسې شخصي وساته، صرف ما ته ووایه، او زه چې کله بیانوم نو هلته بیا نوم نه اخلم او څوک پوهېږي نه چې دا خوب چا ده، او تا خوب چاته ویلي هم ني. نو انشاءالله چې په هغه کې څومره خبرې تنبیه وي، یو مهمه خبره وي، ستا یو رازونه وي، هغه انشاءالله چې نه د افشا کېدو ویره وي تا سره، او نه مشکل پیدا کېږي، او نور خلک هم هغه نه استفاده کوي. د خوبونو تعبیر ویډیو نشرول فایده یې دا ده چې ځینې خلک ماته وایي چې موږ ستا څه کله خوب وګورو، ویډیوګانې ګورو، لټوو یې، په هغه کې زموږ ډېر تسلي کېږي. او چې بیا کله یو نیم سوال پاتې شي، وضاحت وغواړي، لږ خوب فرق ولري، بیا هغه بیا ما سره شریکوي. نو ټولو نه ښه طریقه همدغه ده چې ته اول خوب ګورې، نو اول چینل کې ولټوې، هلته تعبیر پیدا کړه، یا پوره یا نیم یا وضاحت پکې نه و، بیا ما سره رابطه وکړه، ما ته ووایي چې دغه ویډیو ما وکوت او په دغه کې دا مسله او دغه وضاحت غواړم، دا سوال لرم، نو هغسې بیا ډېر ښه راځي، دلچسپ راځي. یو خو دا زما چینل فعال پاتې کېږي، او بل دا چې زه هم پوهېږم چې دغه خوبونه، دغه خوب تا کتلی ده او هغه ویډیو هم شته، هلته ما دا خبره کړې وه، اکثر زما په یاد وي، او دلته دغه مسله وي، نو بیا ښه انشاءالله زه کولی شم ستا خوب او دغه سره فرق وکړم، ځکه هر څوک فرق لري، خو انسانان د خوب څه تعبیرېږي د هر چا مطابق. مخکې زمانه کې داسې کوم معبرین دي، مشهور معبرین، ابن شاهین، ابن سیرین، امام صادق، دا مشهور علما د تعبیر، نو دوی په همدې مشهور ول چې دوی خوبونه به تعبیرول، سوالونه به یې کول، یو چا نه به پوښتنه کوه، هغه حالت ته به یې کتل، بیا به یې خوب تعبیرول. نو زه اوس کوشش کوم چې ډېر پوښتنې وکړم، ځکه
خلکو باندې کېدای شي بیا ښه ونه لګېږي څه ډېر یو چا نه ته پوښتنه کوي څه کار کوي څو کلن یې واده ده کړی او نه ده کړی دا ټول ضرور دي په خوب کې خو دا مسایل تاسو په یو طریقه باندې ما ته یاد کړي وضاحت وکړي نو دا ښه راځي ډایرکټ مستقیما ما خوب هم تعبیر کېږي سوالونو ته وخت نه پاتې کېږي بیا بله ورځ ته پاتې شي نو په آخره کې تاسو نه زه بیا هم تقاضا کوم خواهش کوم ځکه تاسو وړاندیز لرئ او تاسو څه غوښتنه لرئ ما نه ما څه کمی او زیاتی ده هغه په باره کې ما ته ووایئ او څه شکایت وي څه پیشنهاد وي نو زه انشاءالله آماده یم ستاسو هغه خبره پیشنهاد هغه د عملي کېدو زما په وسه کې وي هغه به زه عملي کومه او د په همدې نوی نمبر باندې تاسو به انشاءالله ما سره رابطه ساتئ همدلته یې درته لیکم هم نو سکرین باندې ستاسو دا نوی نمبر هم اعتماد هم پرې راسي نو خپل خوبونه ما ته په اعتماد سره رالیږئ انشاءالله زه هم کوشش کوم ستاسو خوبونه تعبیر کړم نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته